أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين صدق الله مولانا العظيم وقال الذين او اویل خلقو اشرکو کمو چې شرک وکړو لو شاء الله کچره غختله الله تعالی ما عبدنا نو مونږ به عبادت نو کړي من دونه سوا دا غنا من شیء د سسیز نحنو مونږ ولا آباؤنا او نه زمونږ پلار نیکو ولا حرمنا او نه به مونږ حرام کړو من دونه د حکم نه بغیر من شیء سسیز كذلك فعل هم دغشان کړیو الذين اغخلقوا من قبلهم چې دوی نه وړاندې فهل على الرسل پس آیا د رسولانو په ذمہ سنور شته الا البلاغ المبين سوا د تبلیغ کارنا ولقد بعثنا او بیشک مونږه لګل دي فی کل امه په هر یو امت کې رسولا یو پیغمبر ان اعبدوا الله چې عبادت کوي د الله تعالی واجتنبوا الطاغوت او ځان ساتي د بوتانو نه فمنهم فزن لدوینا من اغسوکو هدى الله چې ورته هدایت کړی دی الله تعالی ومنهم او بعض لدوینا من اغسوکو حقت چې ثابت شوا علیه فاغ باندې الضلالة گمراهی فسیرو فی الارض فسوگر زی فزمکا کی فانظرو فسوگو رئی چه کیف کانا سنگو عاقباتو انجام المکذبین د دروغ گنون کو ان تحرس کچرت خواہشو کی علی هداهم فسملار دراوستو د دوی ان الله بشک الله تعالی لا يهدي لار نخای من يضل اغه چاہتا کم چې هغه گمراه کړی وما لهم او نشته د دوی من ناصرین سوک مددگار د سوره نحر 35 36 او 37 نمبر آیتونه دي الله جل جلاله په دې آیتونو کې د هغه خلقو وینا چې کفر او شرک وکړ هغه بیان کړی دا هغه به یو خبره کوله چې توای مونږه په غلطه یو مونږه پلار دې په غلطه نو که الله رب العزت مونږه په سم لار راوستو نو نه به مونږه د هغه نه علاوه د چا عبادت کړو نه به مونږه هغه سره څوک شریک جوړ کړو نه به مونږه د هغه د حکم نه بغیر یو څه په ځان باندې حرام کړو نه به مونږه داسې کړو نه به زموږ پلار نیته داسې کړو نو دا د هغه
اسی هیلی او بهانی دي د ایمان راوړلو د هغه خپل زړه نو کچره هغه ایمان راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او نور پیغمبرانو ډیر واضح الفاظ سره د معجزات چې الله رب العزت د توحید او د خپل رسالت او د آخرت ټول عقاید واضح بیان هغه کې بیا داسې خبره نه و چې شک یا شبهه کېده ها یو کس اسه پکې اعتراضات لټای او داغه د ایمان راوړلو او د منلو مخکینه اراده نه ناغه پکې خامو خاصه سره شک پکې راو باسي سه اعتراض راو باسي خبر راو باسي سه عیب راو باسي ګینه 1,24,000 کم و بیش صحابه کرام دای کې هوته چا او ذهن کې پزړه کې په خبرو کې دې سيزونو بارے کې شک او شبهه نه را قران کریم هغه دی واورېدا هغه خو پویدل په دې باندې عربي خدای خپل جواب هغه فورن ایمانونه راوړ او چا چې نه منل نو د هر څه نه باوجود صرف او صرف د ضد وجه عینات او د دشمنی د وجه او دنیا کې په دې وجه چې بیا خو موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په محفل کې داغه خو کې داغه قدمونو کې بناست دا زموږ د شان او د مقام خلاف نو صرف د دنیاوی عہدے او سټیټس د وجه دنیا د مال او منال د وجه دنیا ملګي اونته کې فائدې د وجه هغه د آخرت دومره غټ نقصان نو الله رب العزت تسلی ورکړي نبی علیہ السلام لا کذالک فعل الذين من قبل دا صرف د دې خلقو کار نه دی دینه مخکې چې سوره او هغه دغه چلونه کړي د نوح علیہ السلام د زمانه مشرکان او کافرانو او بیا د هود علیہ السلام د زمانه او د صالح علیہ السلام او بیا نننی زمانه والا نو دا ټول په یو لارو فهل على الرسول الا البلاغ بس دا یا ساتي د رسول کار صرف تبلیغ د مبلغ کار د الله پیغام رسول المبین خفقارا سامنا واضحه هغه کې هیڅ قسمه داسي ابهام چني د شک او د شبهه سے گنجائش پکې نه دا ښکارا او واضح طور باندې تبلیغ کول دا د مبلغ کار دی دا د رسولانو کار دی نو ټول رسولانو بس دا کار کړی باقی بیا خلق ایمان نه دی راوړی دا د رسول ذمہواری نه و رسول ذمہواری صرف او صرف الله پیغام هغه ته رسول ولقد بعثنا في كل امه رسولا الله تعالی هم د دې کار د پاره مونږه په هر امت کې یو رسول را لګل شاتنی چې څومره امتونه تیر شوي دي هر امت ته هدایت د پاره سملار خودلو د پاره الله تعالی د پیغمبرانو یو سلسله جاری کړي وا د هغه ټول تعلیمات او خلاصه سوا ان عبد الله د یو الله عبادت کوي مجتنب الطاغوت او د شیطان نظام سره طاغوت شیطان ته هم ویل شي بوتانو ته هم ویل شي هر هغه شی چې الله رب العزت سره شریک جوړ کړی شي هغه ته هم ویل شي هر هغه شی چې انسان نه حق نه حق طرف ته مایل د سم نه غلط طرف ته مایل د هدایت والا لار نه د گمراهی لار طرف ته روان کی هغه طاغوت نو د ټول تعلیمات او خلاصه سره توحید او د شیطان د پیروینا او د شیطان د اتباع نه ځان ساتل یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله د دې اقرار او تقوا اختیار د ګناه نه ځان ساتل ولې د ګناه لار د شیطان لار فمنهم من هدى الله نبیا چې پیغمبران رال نو هغه کې دوه ډلې شي یو هغه ډله وا چې الله رب العزت هدایت ورکولو مطلب دا چې هغه هدایت طرف ته دراتلو خواهش وکړه اراده وکړه نو الله جل جلاله هغه ته اغلار آسان کړه او په هدایت باندې هغه قائم او دائم پاتې بل طرف ته هغه خلکو چې هغه باندې گمراهی ثابت شو گمراهی څنګه ثابت شو چې هغه گمراهی طرف ته گناه طرف ته
غلط طرف ته قدم اوچت کو الله رب العزت ورته اغلارا آسان کړ. دا د انسان خپل اختیار. قران کریم کې راځي فمن شاء فليؤمن، چې چا زړه غواړي ایمان ته راوړي، ومن شاء فليكفر، چې چا زړه غواړي نه د انکار. نو ایمان او اقرار، ایمان اقرار کول، ایمان راوړل اقرار کول، یا انکار او کفر کول، دا د انسان خپل اختیار. دا د خپل اختیار یا صحیح استعمال یا غلط استعمال. الله تعالی وی فسیروا فی الارض، چې کم کس کم لار اختیار کړه هغه کې داغه مدد شي. د شیطان لار اختیار د شیطان داغه ملګری شي، آسان شي. او کله رحمان لار اختیار کړه نو الله رب العزت مدد او نصرت هغه سره. فسیروا فی الارض، بیا الله تعالی مختلف واقعات طرف ته، مختلف ځایونو طرف ته، مختلف علاقو طرف ته د انسان دا خیال او پام دا بدلی چې دې طرف ته وګورئ چې دې علاقو کې د الله رب العزت عذابونه نازل شي. فسیروا هغه د پارا زمګه کې وګرځي، فانظروا بیا وګورئ چې دغه دروغجنو چا چې دروغجن کړو د الله پیغمبران، د الله کلام ته دروغ، د الله رسولانو ته دروغ وي، نو د هغه مکذبین څنګه بد انجام په دنیا کې شو، د آخرت عذاب خزان. ان تحرس علی هداهم، یا الله تعالی ارشاد فرمایي د پیغمبر ټول کې لوی خواهش دا وي چې دا ټول خلق د جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي. الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تسلی ورکړي، استاسو دا خواهش ده، دا هرس ده، دا تمنا ده، دا آرزو ده چې دا ټول خلق، دا ټول کافران مسلمانان خدا یا ساده فن الله لا یهدی من یضل. د چا په قسمت کې چې دا هغه د عملونو د وجه الله تعالی گمراهی ولي کړه، هغه ته هدایت نه ملای، او چاته چې هدایت ملاو نشي گمراه پاتې شي. وما لهم من ناصرین، بیا داغه د پارا د الله رب العزت طرف نه څوک مددگار او څوک نصرت کوونکي هم نه. الله تعالی دې مال تاسو ټول مؤمنانو له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. وقال الذين او اوبل خلقو اشركوا کوم چې شرک وکړو، لو شاء الله کچره غختله الله تعالی ما عبدنا نو موږ عبادت نو کړي من دونه سوا د الله نا من شيء دسسیز نحنو مونږه ولا آباؤنا او نزمونږه پلار نیکو ولا حرمنا او نبمون حرام کړیو من دونه د حکم نه بغیر من شیء سسیز کذالک هم دغشان فعل الذین کړیو هغه خلقو من قبلهم چې د دوی نه وړاندې وو. فهل بس آیا علی الرسل د رسولانو په ذمه شته الا سوا البلاغ المبین د تبلیغ کارنا. ولقد بعثنا او بیشک مونږ لېږلې دي فی کل امت فهر یو امت کې رسولا یو پیغمبر ان اعبد الله چې عبادت کوي د الله وجتنبو او ځان ساتي الطاغوت د بوتانونا. فمنهم پس بازی لدوینا من اغسوک و حد اللہ چی ورطا ہدایت کردے دے اللہ. ومنهم اوزن لدوینا من اغسوک و حقت چی ثابت الشویوا علیہ فاغبان دے الضلالتو گمراہی. فسیرو فی الارض
बस उगरजई पजमका के फंजुरू बस उगोरई कैफ काना कि संगश आकिबतो अंजाम अलमुकद्दिबीन द दरो गणों को इंतहरिस कचरित ख्वाहिश के आला हुदाहुम बसम लार दराउस्तो दद्वई फइन्नल्लाह नो बेशक अल्लाह ताला ला यहदी लारा नखई मन आगचाता युदिल्लो कम चे आगा गुमराह की वमा लहुम औ निश्त दे दद्वई मिन नासिरीन सो मददगार। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक।